سلامونه. د ملي دفاع سرپرست وزیر ویل له بهرنیانو پرته مو هم د هیواد دفاع کړې او اوس یې هم کوو. هغه زیاته کړې دښمنان غواړي چې د خپلو شومو تبلیغاتو له لارې حکومت تر اغېزې لاندې راولي. د تاجکستان ولسمشر وایي په هره برخه کې د افغانستان ملاتړ کوو. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي چې امام علي رحمان له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. پاکستان تېره ورځ د ملا برادر په ګډون په یو شمېر طالب مشرانو بندیزونه اعلان کړي وو. سرچینې وایي د عامې روغتیا پخوانی وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د وزارت درې مرستیالان ماموسې زیور ډاکټر شفیق شهیم او ډاکټر وحید مجرو د بازرس ادارې لخوا څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او کورنیو چارو وزارت وایي پاسوال جمعګل همت د کابل امنیه قمندان وګمارل شو. نوموړی بادغیس ته د والي په توګه ورپېژندل شوی و خو ونه منل شو.